ایمل د ونې په سر یو څلی جوړوي. ونه اوس مهال 15 متره لوړه ده او یاده ونه په هره میاشت کې 0.1 متر لوړیږي. همداراز څلی اوس مهال 2 متره لوړ دی او ایمل په هره میاشت کې یاد څلی 0.2 متره نور هم لوړوي. د ام تابع یا دا تابع دا د ام په میاشتو کې د ونې له لوړوالي څخه ښکارندویي کوي او د بي ام تابع یا دا تابع د ام په میاشتو کې د څلي له لوړوالي څخه ښکارندویي کوي. د دواړو تابعګانو لپاره فورمولونه ولیکئ. که چیرې لومړی راشو او د ای ام تابع وګورو. د ای ام تابع لکه څرنګه چې په سوال کې موږ تاسو ته ویل شوي ونه په خپل ذات کې 15 متره لوړه ده. پورته ځای کې ویل شوي وو چې د دې خپل لوړوالی 15 متره دی. نو ولیکو چې 15 جمع په یوه میاشت کې څومره لوړیږي. هلته ویل شوي چې 0.1 متر لوړیږي. نو ورسره ولیکو چې 0.1 ام. دا به د ونې ټال لوړوالی شي. البته په ام میاشتو کې. دلته ام د متر په معنا نه دی بلکې د میاشتو په معنا دی، ځکه موږ دلته پورته هم ذکر کړی وي. نو د دې لوړوالی به 15 جمع 0.1 ام لوړوالی وشي د ونې. را بشو او همدا کار به د بي ام لپاره هم تکرار کړو. لکه څرنګه چې د بي ام لپاره هم معلومات راکړل شوي دي. څلی په لومړي سر کې 2 متره لوړ و، 2 جمع او په هره میاشت کې ایمل په دې باندې 0.2 متره نور هم جوړوي. نو 0.2 ضرب ام به ولیکو. دا به واخلو او له ام سره به ضرب کړو. بیا هم په دې ځای کې باید تاسې متوجه اوسئ چې دا ام میاشتې دي بلکې متر نه دی. نو دا د څلي لوړوالی شو. د سوال په دې بله برخه کې ویل شوي دي د سی ام تابع په ټوله کې د ونې له بیخ څخه بیا د څلي تر سر پورې د ونې او څلي له ګډه لوړوالي څخه په ام میاشتو کې ښکارندویي کوي. د ای ام او بي ام له مخې د سی ام فورمول ولیکئ. دلته سی ام بیا هم ټول لوړوالی دی چې ونه او څلی په ګډه سره لري. نو وبلیکو چې ای ام یا د ونې لوړوالی جمع بي ام یا د څلي لوړوالی. نو په داسې ډول به موږ تاسې خپل ځواب لاسته راوړو. په پای کې ویل شوي د ام له مخې د سی ام فورمول ولیکئ. د ام له مخې باید ولیکو. هلته مو ای ام او بي ام د ام له مخې پیدا کړي وو. هماغه قیمتونه به واخلو او دلته به یې ولیکو. 2 او 15 اووه کېږي. نو اووه به مخامخ ولیکو. اووه جمع که چیرې 0.1 او 0.2 سره جمع کړو نو دا 0.3 کېږي. 0.3 ضرب ام. په داسې ډول مو ترسره کړ. را بشو او سم ځواب وګورو چې زموږ او تاسې ځواب سم دی که نه. ډېر ښه.